الله اکبر داسې یو ټکی او یو جمله ووایي نو د خپل خاوند ته نو د اویا کال عبادت یې بربادېږي. نو د مولانا صاحب د خولې له اورو نن سبا ښځې هم داسې خپل خاوندانو ته خبرې کوي نو او د اویا کال عبادت په یو خبره بربادېږي. نو تاسو دا واورئ مولانا صاحب د خولې له کمنټ کې ماشاءالله مولانا صاحب ته ولیکئ او دا ویډیو ټولو مسلمانانو سره مخکې ملګرو سره شیر کړئ ثواب په نیت. راځئ دا ویډیو ګورو. استغفر الله یوه داسې جمله چې ښځه خپل خاوند ته ووایي نو په دې سره د دې ښځې د اویاو کالو عبادت بربادي. هغه جمله کم ده نو هغه جمله دا ده که یو خاوند داسې چې شپې ته نه ګوري، ورځ ته نه ګوري، یخنۍ ته نه ګوري، ګرمۍ ته نه ګوري، خپله دیاړي او مزدوري کوي او په دغې دیاړۍ او مزدورۍ باندې د خپل ښځې ضروریات پوره کوي، د هغې اخراجات پوره کوي، یا دغه خاوند یو داسې کار وکړي یا یو داسې خبره وکړي چې د ښځې د مزاج موافق نه وي، نو دا ښځه د خپل خاوند ته وایي چې تا ماله څه کړي دي. نو دا جمله خو موږ ته ډېره سپکه ښکاري، خو دا د آخرت د نقصان په اعتبار سره ډېره خطرناکه جمله ده. نبی علیه السلام فرمایي چې کومه ښځه خپل خاوند ته داسې ووایي چې تا ماله څه کړي دي نو په دې جمله ویلو باندې د دې ښځې د اویاو کالو عبادت بربادي. نو د داسې قسمه زنانو په خدمت کې زما د عاجزانه درخواست دی چې مه کوئ نفلي منځونه او مه نفلي روژې نیسئ، خیر دی ذکر و اذکار هم کم کوئ خو چې خاوند نه په اور کې نه یي. ځکه که تاسو د ورځې روژه نیسئ او ټوله شپه په عبادت کې تېروئ خو خاوند نه په اور کې ولاړ دی نو والله العظیم په هغه ذات مې د قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساده دا عبادت تاسو له د جهنم نه نجات نشي درکولی. دا نه ما بلکې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. نبی علیه السلام فرمایي چې کومه زنانه خپل خاوند ته تکلیف ورکوي په ناجایزه طریقې سره نو په دې زنانه باندې د الله تعالی هم لعنت وریږي، د فرشتو هم لعنت وریږي او د ټولو خلکو په لعنت وریږي. دې برخلاف کومه زنانه چې د خپل خاوند پر منبرداره وي، اطاعت ګزاره وي، د دغې زنانو په باره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر د خوشحالۍ حدیث پرېښی دی. نبی علیه السلام فرمایي که یو زنانه مړه شوله په داسې حالت کې چې د خاوند پر منبرداره وه، خدمت ګزاره وه، وای دا زنانه به جنت ته داخلي. باید زنانو له پکار ده چې د خپل خاوندانو د حقوقو خیال وساتي او خاوندانو له هم پکار ده چې د خپل ښځو د حقوقو خیال وساتي.